کونړ کې د پاکستان او طالبانو د جګړې تازه ویډیو جزئیات خپله وګورئ او د مهربانۍ له مخې سبا میډیا چینل سبسکرایب کړئ. محترمو لیدونکو تاسو ګورئ چې یو پاکستان طرف ته که چېرته بل ګزار یې وکړ نو انشاءالله چې مقابلي جواب به ډېر ژر ورکړو. مهم نظامي هدفونه هم په نښه کړي دي انشاءالله، کوردیناتونه هم اخیستي دي. فلحال غټ قوم نسلهیي دا ملګري مسلکي ملګري لګیا دي. دا ځل یې په افغانستان باندې په کونړ باندې بل ګزار وکړ نو مقابل کې به ورته دندان شکن جواب ورکړو انشاءالله. د یادونې ده چې د کونړ په سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځ مازدیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړي. د خلکو په وینا چې د توپونو راتغول شوې ګولۍ د شلتن په سنو، چوکام او د سرکانو ولسوالۍ پر ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلي چې تر اوسه یې د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي د پاکستانیو توپچیو بریدونو په ځواب کې طالبانو هم له اسمار او سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړي او د ډز ځواب یې په ډزو ورکړی. د کونړ یو تن اوسېدونکی خان محمد وایي نن چې د پاکستان له لوري پر شلتن او سرکانو د توپونو ډزې وشوې نو د اسلامي امارت سرتیرو هم پرې له اسمار او سرکانو ولسوالیو پر پاکستان د ډي سي توپونو ډزې وکړي. دا زموږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه. طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستانیو ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړی، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو راسره کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.